السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موسی علیه السلام له الله رب العزت څخه پوښتنه وکړه چې ای الله جل جلاله، له دې څخه به هم چاته نږدې شي لکه ما سره چې نږدې یې. الله رب العزت ورته وفرمایل زما او ستا ترمنځ اوس 80,000 پردې دي، خو کله چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت د روژه ماتي په وخت کې د اذان انتظار کوي، زما او د هغوی ترمنځ به صرف یوه پرده وي. سبحان الله. واقعا رمضان مبارک ډیر د فضیلتونو څخه ډکه میاشت ده. نو ای انسان، د خپل وس بیا بس مه تېروه او په حرامو مه تېروه. حقیقي روژهدار اوسه، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړه. همیشه د افطار په وخت کې دعا کوه، مغفرت غواړه، د جنت سوال کوه، نورې دعاګانې کوه، ځکه په دې وخت کې به الله رب العزت د تا دعا نه ردوي. ډېر کوشش وکړه دغه میاشت د په عباسیاتو کې تېره نه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.